محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای په دې ځای کې وایي قریبه ده چې داسې یو امتونه به په تاسو داسې یوې ډلې به په تاسو باندې مسلطې شي چې دوی به په تاسو باندې نور خلک داسې راټولوي حمله به په تاسو باندې داسې کوي یعنی دوی به تاسو ته جمعوالی کړی تیاروالی به یې کړی لکه څنګه چې ډوډۍ ته کسان ناست یو بعضې کسان را دعوت کوي نن سبا د ناټو فوج چې دی د امریکایانو د دې اتحادیان راغلي په افغانستان باندې یرغل کړی او الله پاک د سوپر نه صفر که الله ذلیله کړه نو که موږ تاسو سوچ وکړو هغه د رسول علیه الصلاة والسلام چې 1400 کاله مخکې دا خبره کړې وه اوس هغه فټ شوله نو صحابه خو جان نثار خلک په دین باندې قربانیانو او الله ته ډېر نږدې خلک هغوی د الله رسول ته وویل ومن قلة نحن یومئذ په دغه ورځ به مونږ کم یو که څنګه چې دا کافران په مونږ باندې داسې راځي نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته ویل بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غصاء کغصاء السیل تاسو په دې ورځ باندې زښته زیات یاستئ خو تاسو به داسې زیات یې لکه هغه د سیلاب او د سمندر زګ عمرئ دا د سیلاب او د سمندر زګ خو چې وګورئ لکه داسې غرونه دي نو ته وایې که دا بس اوبه دي او که څنګه چل ده که غر ده خو هغه زګ یې داسې پورته شوی وي نو تاسو به دونه زیات یاستئ خو د کافرانو د زړونو به د مونږ تاسو مسلمانانو مقابله کې هغه هیره لرې شي یعنې مونږ تاسو نه اوس کافران یریږي دا کفر چې راغلی و د 2 کیلومتره لرې راغلی و د مونږ تاسو په سپېڅلې خاوره باندې استعمار کړی خو یارېده یو کس چې د یو کس ډارېږي نو پې حمله کوي لیکن مسله به داسې په دغه وخت کې به په مونږ کې وهن وي وهن دا دی چې حب دنیا و کراهیت الموت مونږ به محبت د دنیا لیونی کړي او مرګ به بد ګڼو والله چې بې غیرتي دارومدار په همدې 2 شیانو ده چې محبت د دنیا مونږ کې زیات پیدا شي او مرګ مونږ بد ګڼو نو بس کافر به په مونږ باندې حمله کوي او دا د ټولو بې غیرتۍ رأس هم دا دی چې محبت د دنیا